سلامونه او درنښت ستاسو وخت په خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خیر اوسې، تاسو نوم ډېره مننه. سلامت اوسئ. حاجي صاحب تاسو ځان راوپېژنئ. زه یو تن د 11 حوزې د 2م ټولۍ قمندان، نو دغه د کوم مسؤلیت امنیتي چارې موږ سره دي. ډېره مننه. حاجي صاحب سلامت اوسئ چې د هیوادوالو په خدمت کې یاست. کور ودان الله مو تل خوشحاله لره. د دې کمپ په اړه که موږ ته معلومات راکړئ، دا کمپ څه وخت جوړ شو افغان کډوالو ته؟ خیر اوسې، تاسو نوم ډېره مننه. دا کیمپ خو یو وخت کې مهاجرین راغلل تقریبا 2 کاله مخکې، نو هلته دغه ترمینال ته په بیابان وله بیا امیر صاحب د حوزې نو د موږ له امیر د زون سره له حمزه صاحب سره له حاجي حمزه صاحب سره وکتل، قمندان د امنیت سره د رئیس الوزرا په حکم باندې بیا دا جوړ شو. دوی ورغله رئیس الوزرا امر ورکړ دلته کیمپ ورته جوړ شو، نو دغه کیمپ تقریبا تر 2 کالو پورې دلته ده. سلامونه وروره، وخت مو په خیر. الله پاک دې عزت وکړي. تر شایه سره سلامت اوسئ، ډېره مننه. نوم مو څه دی؟ ادم خان. ادم خان. او ادم خان ښه شکر په خیر راغلی؟ ښه په خیر راغلم. پاکستان راغلی؟ پاکستان راغلم. کورنۍ سره؟ کورنۍ سره راغلم. د شپې موټر ونیوی، خبر یې راکړئ چې مثال ته به د شپې وځئ ایستې. زموږ هر څه پاته دي، ګاډیانې، کارخانې، کورونه، د کور سامانونه، ټول سامانونه پاته دي. موږ داسې خالي لاس راوتي. هر څه پاتې دي؟ هر څه پاتې. پاکستان په کوم ځای کې وایي؟ سند کې ټیاټوم کې. اوس تاسو کورنۍ هر څه پاتې دي؟ زموږ کورنۍ مثال انسانان مو رایستي دي، نور د کور سامانونه پاته دي. هغه تاسو چې په دې څو کاله کې ژوند جوړ کړ هر څه ما اخیست هغه ټول پاتې دي؟ دا ټول پاتې دي. 12 کاله ما خپله تېر کړي دي. زما خپله د کباړ کار و، ګدام یې دا یو غرت ولاړ و، تاله ور لګېدلې ده. خبر یې راکړئ چې مانه په دغه ورځ به وځئ، که ونه سو مانه عزت سره چې ماره لار وکړو ورورګستۍ سره به کېږي. موږ هم د شپې موټران پاکستانۍ مو واستوئ، موټر یې راته نیولی دی، موږ دغه سره غورځېدلي یو راغلي یو. تاسو خپله ونه غوښته چې خپل مال راوړئ که تاسو ته اجازه در نه کړه؟ اجازه یې نه راکوله. ته به د کور سامانونه نه باسئ، دا ټول به ضبط کېږي، ته به خالي لاس وځئ. یعنې دا زموږ پورې اړه لري؟ نو خو دا زموږ پورې اړه لري. وایي مانه ته یې ولې دغه کېږئ، ځئ ووځئ، مانه ستا ټیم پوره دی، وځئ به. ته د شیاک نه لري، دا خوا مو څه راوړي چې دې خوا ته یې وړئ. اوس کورنۍ سره راغلی یاست، دلته ورسېدل؟ کورنۍ سره راغلی یم، هغه سیاسر یې را سره دی، دننه ناست. ادم خانه، اوس تاسو 14 کاله وروسته هلته ژوند هم جوړ کړ، کار هم وکړ، تاسو راوشړل شوئ، راغلی مهاجر شوئ، څه احساس لرئ؟ نو موږ دغه احساس لرو ټول مهاجرو ته چې مثال پاکستان نه خپل کېږي. هر سړی مسلمان دی راسي وروره ګل دلته چې الله پاک خوله راکړې، رزق هم راکوي، چې هر څه دې ورپرېږدي دا یم د دوی چې دوی په ماړه سي راسي خپل کشور ته وروره ګله دلته هم الله روزي راکوي، دلته ورته واوسېږي، خپل په ملک خپل ملک خدمت وکړي. سلامت اوسئ، ډېره مننه. د درک احساس نه دی، یعنې که 50 کاله ژوند هم وکړو د خلکو ملک د خلکو ملک دی، خپل ملک ته نه رسېږي. نیمو شپو دی پردی کټ تر نیمو شپو دی، پردی کټ نه خپل کېږي. راځئ څونې وړونه چې دي راځئ خپل ملک ته راځئ. هر سړي ته ویلکم وایي، راسي خپل ملک ته وروره ګوله. مجاهدین دي ښه، امنیت دی ښه، دغه دی وروره ګوله. هېڅ سړی په ته کار نه لري وروره ګوله. هر سړی خپل ازاده پښه باندې ګرځېدلی چې خپل محنت و خدمت کولی شي. بلکل سلامت اوسئ، ډېره مننه. کور ودان هغه سامانونه چې پاتې دي ستاسو د کور د هغې په قصه کې مه کېږئ، تاسو د ژوندي اوسئ، هر څه پیدا کېږي. چې سر یې ټوپۍ ډېرې دي، هېڅ پروا نه لري. دا د دوی چې دوی په ماړه سي بس دغه هم ډېره ده. الله یې تپوس کوي، الله پاک هغه دنیا ته به ځو بیا به تپوس ځینې کوو. بلکل هېڅ پروا نه لري. ډېره مننه. کور ودان پیغام مو څه دی؟ پیغام مو دغه دی، د مهاجرو په حساب باندې چې مثال ټول دې راووځي، خپل ملک دې راسي، خپل ملک دې خدمت وکړي، خپل ملک دې مخ پر ترقۍ بوځي. انشاءالله. سلامت اوسئ. نو تاسو اوس چې راغلی یاستئ څه تصمیم لرئ چې څه خدمت به وکړئ وطن ته؟ تاسو د کوم ولایت هستئ؟ زه خپله د دغه یم فاریاب. د فاریاب ولایت؟ د فاریاب ولایت یم. نو چې زما په واسه چار خدمت و انشاءالله، زه به خپل کاروبار ته ادامه ورکوم انشاءالله. زه خپل کار مخ ته